السلام علیکم دوستانو، زه غواړم چې نن ورځ تاسو ته هغه ویب سایټونه وښیم چې د کوم د لارې نه تاسو په وړیا توګه کتابونه له انټرنټ څخه ډاونلوډولی شئ. هغه هم که چیرته په دغه کتابونه په نورو ویب سایټونو کې په پیسو وي، له دغه ویب سایټونو څخه تاسو په وړیا توګه ترلاسه کولی شئ. که چیرې تاسو محصلین یاست، استادان یاست، په مکتبونو کې شاګردان یاست، د مکتبونو استادان یاست، د پوهنتونونو استادان یاست، له دغو ویب سایټونو څخه استفاده وکړئ. نو بغیر له دې نه چې تاسو وخت ضایع نه کوم، راځم ویډیو ته. نو راځئ ویډیو شروع کوو. هغه ویب سایټونه تاسو ته ښیم کوم چې د هغې د لارې نه تاسو کولی شئ چې په وړیا توګه ټول کتابونه کوم چې په PDF شکل باندې له انټرنټ څخه ډاونلوډ کړئ. نو راځم دغه کتابونو ویب سایټونو نومونه اخلم تاسو ته چې کوم هغه په وړیا توګه تاسو ته PDF کتابونه درکوي. لومړی سر کې چې تر ټولو په دنیا کې ټاپ ویب سایټ ده، روسي ویب سایټ ده چې لایبرري جینیسس په نوم باندې ده، او دوهم ټاپ ویب سایټ چې ده زی لایبرري په نوم باندې ده. دریمه کټګوري کې چې ده هغه بیک بون په نوم باندې backbone.com ویب سایټ ده چې دا هم په نړۍ کې ټاپ ویب سایټ ده چې PDF کتابونه ورکوي. په څلورم نمبر کې چې ده هغه PDF ebooks.net په نوم دغه ویب سایټ ده. پنځم نمبر کې فري کمپیوټر بوکس په نوم باندې دغه ویب سایټ ده. شپږم نمبر کې مینی بوکس په نوم باندې ویب سایټ ده. او په اووم نمبر کې چې ده انټرنټ آرچیو په نوم باندې ویب سایټ ده. نو راځم ملګرو دغه یو ویب سایټ تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې له دغو ویب سایټونو څخه کتابونه ډاونلوډ کړئ. نو دغه ویب سایټونه تیار ما خپل کمپیوټر کې ټول تیار تاسو ته خلاص کړي دي. لومړی چې ده دا وګوره په دا اډرس کې به د ګوګل کروم اډرس بار کې به تاسو libgen.rs ولیکئ. نو تاسو ته به دغه ویب سایټ راسي. نو په ویب سایټ کې شرط تاسو وګورئ یو ټایټل د خپل کتاب ټایټل ورکئ، کوم کتاب چې تاسو ته پکار وي، او هغه کتاب کیدای شي په نورو ویب سایټونو کې هلته تاسو اخلئ په پیسو باندې، خو دلته یې فري ترلاسه کولی شئ. نو راځم په سرچ بار باندې کلیک کوم، ما خپل ټایټل ورکړ، سرچ بار باندې مې کلیک کړ. که وګورئ دغلته ما د انوایرمنټل ساینس ډېر په زړه پورې ښه کتابونه راکړل چې هغه کتابونه کیدای شي په نورو ویب سایټونو کې پیسو تاسو ترلاسه کړئ. که دلته داسې وګورئ دا د پبلیشر ده چې کوم هغه پبلیش کړی ده، په کوم کال پبلیش شوی ده، څو صفحې ده، کومه ژبه، څومره سایز لري، په کومه بڼه باندې ده. ګورئ تاسو ټول په PDF بڼه باندې دي، او دغه یې چې دي دې لینکونه دي، دغو لینکونو څخه ډاونلوډولی شئ. هر کتاب دوه لینکه لري. نو ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ دې نه څنګه وکړئ کتاب ډاونلوډ کړئ. په دوهم ډول کې چې ده هغه ټاپ ویب سایټ چې ده هغه زی لایبرري.ټیوب په نوم باندې ده. دلته به تاسو سرچ بار کې زی لایبرري.ټیوب ورکئ. نو تاسو په اسانۍ سره دلته هم کولی شئ چې خپلې خوښې د خپل فیل کتابونه ډاونلوډ کړئ، هغه هم په وړیا. ګوره دلته ما انوایرمنټل ساینس ورکړی ده، زه هلته انوایرمنټل ساینس ورکوم. د انوایرمنټل ساینس مطابق دلته ټول کتابونه ماته راځي. ګوره دلته 1200 کتابونه د انوایرمنټل ساینس صرف په همدغه یو ټاپک باندې ماته څنګه کړل را پیدا کړل. دلته ته وګورئ په تاسو په دې ویب سایټ کې دلته ګوره مختلف ټاپکونه موجود دي. په هر ټاپک کې تاسو کولی شئ مختلف فیلډونه دي. په هر فیلډ کې ټکنالوژي ده، بایولوژي ده، انجینیرینګ ده، سایکالوژي ده، هیسټري ده، چلډرن اینډ یوت دي، سافټویر دي، ریلیجن دي، یعنې چې کوم فیلډ غواړئ دلته شته. بل ده په دریم نمبر کې چې ده هغه بیک بون په نوم چې دا هم ډېر ټاپ ویب سایټ ده، ډېر زیات کتابونه لري په هر فیلډ کې. له دې وروسته بل چې ده فري ایبوکس په نوم باندې ده. دلته وګوره دا سرچ بار کې فري ایبوک ما ورکړی دی. په فري ایبوکس کې هم تاسو کولی شئ زیات کتابونه په PDF شکل ترلاسه کړئ. بل فري کمپیوټر بوکس په نوم باندې په سرچ بار کې فري کمپیوټر بوکس ولیکئ. نو تاسو ته دغه ویب سایټ راځي. په دې کې له نسبت نورو ویب سایټونو څخه نسبت نورو کتابونو څخه د کمپیوټر بوکس څوک چې کمپیوټر څخه انجینیر وي د هغوی لپاره دا ډېر په زړه پورې ویب سایټ ده. بل له هغې نه وروسته چې ده هغه مینی بوکس په نوم باندې مینی بوکس.net په نوم ویب سایټ ده چې دې کې هم تاسو کولی شئ د هر فیلډ کتابونه په اسانۍ سره پیدا کړئ. په اووم نمبر کې چې ده هغه انټرنټ آرچیو په نوم باندې ده. دغه ویب سایټ ډېرې زیاتې خوبیانې دا دي چې دغه ویب سایټ له خپل ځان سره ګوره بوکس لري ځان سره، خو دا ویډیوګانې هم لري، اډیوګانې هم لري، سافټویر هم لري، او امیج هم لري چې دا ټول په وړیا توګه دی افر کوي ټول خپل یوزر ته. نو دغه ویب سایټ چې د انټرنټ آرچیو ویب سایټ دا اکثر یوټیوبران استعمالوي چې ځکه استعمالوي چې دې نه کوم ویډیو کوم سافټویر کوم یې اخلي هغه کاپي رایټ نه وي. نو په همدې وجه باندې دغه ویب سایټ زیاتره یوټیوبران هم استعمالوي. نو تاسو هم کولی شئ د کتابونو، د ویډیوګانو، اډیو، سافټویر او امیج د ټولو د ډاونلوډ کولو لپاره په وړیا توګه د دغه ویب سایټ څخه استفاده وکړئ. نو ملګرو دغه هغه اووه ویب
ویب سایټونه وو چې په دنیا کې زیات کتابونه هم لري او زیات خلک هم ترې استفاده کوي. نو دغه ویب سایټ او دغه ویډیو دغه خلکو لپاره ګټوره ده چې څوک پوهنتون کې استاد دی، پوهنتون کې محصل ده، یا په مکتب کې استاد دی، په مکتب کې شاګرد ده، یا بغیر له دې نه څوک غواړي چې خارجي مطالعه وکړي یا د هرې بلې موضوع په اړه باندې کتابونه پیدا کړي په وړیا په PDF شکل باندې، نو دغه ویب سایټونو څخه ضرور ترلاسه کولی شئ. امید لرم ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوې وي. په اخر کې زمونږ د چینل سبسکرايب کړئ او د بیل بټن هم وایئ تر څو نور دې ته ورته ویډیوګانې ستاسو لپاره ګټورې ویډیوګانې زه وړاندې کړم او تاسو سره شریکې کړم. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. نور په الله سپارم. السلام علیکم.